له ښاره لرې د کونړ ولایت د دې درې په یوه پناه سیمه کې دغه میرمن په دې پاخه او لوړ عمر د خپلې 11 کسیزې کورنۍ ټولې چارې په یوازې ځان مخته وړي. یو وخت یې د خپلو 2 ځوانانو زامنو له کبله په کلي او سیمه کې ښه نوم درلود. 50 کلنه زرمینه هغه میرمن ده چې څو کاله وړاندې یې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې خپل 2 ځوانان زامن له لاسه ورکړل. 2 کونډې او له دې زامنو څخه 8 یتیمان ورپاتې شول. یتیمان 8 کسان یتیمانان دي او زامن مې شهیدان د انګریزانو کې شهیدان شوي دي دواړه. یو در سیر نوم دی بل اسماعیل او دواړه پاتې شوي دي. هغې ښځه اوس دلته وه خو تلې ده د کشري زوی مې مور کره تلې د اختر له تلې د لاندې راغلی. پالنه زه کوم نو الله کوي او زه کوم نو څوک هم نشته. دا وایي د قیامت ورځ ورباندې هغه وخت تېره شوه چې د خپلو 2 ځوانانو زامنو غبرګې جنازې یې مخته کېښودل شوې. الله په سر ولاړ و نور ساعت چا نه وي خپل ورځو کنې زه به وختي هغو پسې مړه وې زامن مې نه وي داسې ګلونه وو پوه شې دا غم او دړه وارته په ما باندې دی الله لاس توفیق راکړی دی برداشت کومه داسې سخته ده خو الله سبب کوي نور دا ځوانان نه که نه نو دا زړه مې داسې اور اهلي اور داسې پړسېدلی یم داسې رانځور داسې کټ کې پرته یم کاړېږم. نوموړې د غره په دې پیچلو لارو کې په لنډه ساه اخیستلو سره د سون توکي راټولوي او وایي چې ژوند یې له ګڼو ستونزو سره مخ دی. څه وکړم نشم کولی څوک راله وکړي دا چا ته سوال وکړم زامن الله هسې دلته پر خاوند مې نشته وختي مړ دی دونه ماشومانان پاتې شوي الله ساتل ما ساتل دا زلمي شو واده مې له وکړه الله رانه واخته د میده مې د ماشومانان پاتې دي اوس دی زما په غاړه دي. نو زرمینه وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې او د ژوند چارې یې په خورا سختۍ سره روانې دي. په دې دیګ باندې 2 کچالو په ټوله کورنۍ خوري. نوموړی وایي چې له خپلو زامنو څخه ورپاتې یتیمان یې هره ورځ د زامنو مرګ ورپه زړه کوي او هره ثانیه ورباندې کال تېرېږي. کوم کتاب نه دی کړی څوک به وکړي هر چا خپل بچې ساتي هر چا خپل غم دی. چا زړه وشو حکومت چې زړه وشو هغه زما ورته قبول دی زړه ونه شو نو چا باندې زور نه شو کولی. نه الله پاک داسې پاتې کړی او الله پاک سبب کوي. نور پټې مټې نه لرو باشي ځای هم دی هېڅ نه لرو وخت دی تېرېږي نو یا ښه یا بد. یوازې زرمینه نه بلکې په تېرو 20 کلونو کې جګړې ډېری کورنۍ بې سرپرسته کړې او اوس مهال یې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی. احسان الله کریمي CMG د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د کړنګل دره.